طالبانو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې په مکی ژوند کې وو نو نبی علیه السلام مونځ چیرته کاوه؟ مخکې ما درته ویلي ول نبی علیه السلام به د دوه رکنینو د رکن یمانی او د حجر الاسود په مابین کې دیجې کې درېده. اصلي مقصود یې بیت المقدس او بیت الله ته یې لمونځ کوو چې دا د علامه ابن حجر رایه ده او علامه اسماعیل ابن کثیر دمشقي شافعي رحمه الله هم دا خبر تفسیر ابن کثیر کې لیکلی. او بیا نبی علیه السلام چې کله مدینې منورې ته راغی، مدینه کې خو قبله جنوبي ولا ترتیب نه برابرېده چې څنګه سوي وای. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو کار وکړ، هغه ترتیب داسې وسو چې نبی علیه السلام مونځ بیت المقدس ته کوو، 18 میاشتې یا 14 میاشتې رسول علیه السلام لمونځ بیت المقدس ته شروع کړ. او نبی علیه السلام دې نه هغه سوی و، شوق یې دې ته و، هر وخت به اسمان طرف ته سترګې اړولې چې الله پاک دی بیت الله طرف ته واړي، قبله بیت الله سي. نو بیا الله پاک د امر ورته وکړ او الله عز وجل قبله ورته بدله کړه د بیت المقدس نه هغه طرف ته قبله لاړله، د کعبې شریفې طرف ته قبله لاړله. نو اوس مسئله دلته دا ده چې الله عز وجل دلته داسې وایي سیقول السفهاء من الناس، لا یې ویلي نه ول، خو نبی علیه السلام له دوی د یهودانو نه دا توقع کېدله چې خامخا به وایي چې ولې نبی علیه السلام له قبلې د بیت المقدس نه د بیت الله قبلې ته واوښت، ولې واوښت؟ مخکې له مخکې نه. لکه کله کله یو څوک وایي زه پوهېدم چې تا دا خبر کوله، نو مخکې له مخکې ورته وویلې الله عز وجل. نو نبی علیه السلام 14 یا 18 میاشتې بیت المقدس ته لمونځ وکړ او دوی دا خبرې کولې. یو خو دا و یهودانو ته نسخه ډېره نادره وه، یهود نسخه نه مني، نو دا خو اسلام کې اولینۍ نسخه وله، نو ورته نادره ښکارېدله چې دا څه رقم دین ده چې ور یوه خبره کوي او بیا بله خبره کوي. یو نبی به یو امتي به وي، دوه سړیان به وي، یو نبی به وي، دوه امتیان به وي. نو پوښتنه به درنه وشي د امت نه چې تاسې د دې نبي مې چې درلېږلی وو دا تاسې ته دعوت و تبلیغ کړی که نه ده کړی؟ وایي نه یې ده کړی. منکر به سي، بیا به ورته وایي انبیاو ته به وایي چې تاسې دعوت کړی وایي ووایي شهیدان مو څوک دي؟ وایي نبی علیه السلام به ورته یاد کړي محمد صلی الله علیه وسلم و امته، او د دې امت به مونږ ته شاهدي وایي. وایي ښځه بیا نو رایې ولئ چې رایې ولي، نو امت به شاهدي ورباندې ووایي چې و ورته رسولی ده، دعوت د نبیان ورته رسولی ده، نو په نبی علیه السلام به بیا په خپل امت شاهدي ووایي. وایي دا مطلب ده. طالبانو نبی علیه السلام بیت المقدس ته مونځ کوو، خو بیت المقدس کې صخرې د بیت المقدس ته کوو. بیت المقدس کې یوه تیږه ده چې دې ته صخره وایي، دا زیړه ګمبزه چې کومه ده دا په جومات د بیت المقدس نه ده ولاړه، دا په صخرې د بیت المقدس باندې ولاړ د رسول الله بیت المقدس کې د صخرې ته لمونځ کوو. که نه کله چې فتح راسي بیا هر سړی برید وایي ما ولې زه دې نه وپېژندلم، زه څوک وم؟ وایي دا داسې ملا اوس لیدلی ده چې هغه وایي چې ولې زه څنګه ومه، بیخي وایي نه زه هم شریک وم، دومره ډېر کارونه مې کړي دي چې ته ورته حیرانه سي. نو اوس خو بیا چې د رښتیا وخت راسي که نه بیا وایي ما پکې مشنې را. ما د بیخي یو ملا و طالبانو چې تېر هغه کې چاقت پسې کړي بازار کې روان وایي مولي صاحب کا تېره ما ته مولي صاحب مه وایه، ما ته ولې مولي صاحب وایه؟ ښه راته جوړوي په بازار کې مولا له نوم نه تېر و، اوس چې څو مولا نه ده ځان کې مولایي راولي چې نو دا خو هر سړي دعوه کوله چې زه مؤمن یم، زم چې کله قبله تحویل راغی الله بیل کړل هغه څوک من یتبع څوک اتباع د رسول کوي ممن ینقلب علی عقبیه له غنې را بیل کړل. بعضې صحابه مونځ بیت المقدس ته کړی و چې تحویل راغی دوی مړه ول، شهیدان سوي ول، نو ویلې چې د هغوی مونځونه به نو څنګه سوي؟ هغوی خو بیت المقدس طرف ته مونځونه کړي. طالبانو دلته بعضې علما وایي چې نبي علیه السلام سوال نه کوو د الله نه چې الله مخ دې د بیت المقدس نه کوم طرف ته واړوه، د بیت الله طرف ته، د دې سوال یې نه کوو. ولې سوال نه کوئ؟ ځکه یې نه کوو نبي علیه السلام ته د دې اجازه نه وله. نبي علیه السلام به یو شی خوښ کړ خو په دې نه و خبر چې مصلحت شته که نشته پکې، نو تر څو به چې الله ورته اذن نه و کړی ده هغه نه کوو، نو ځکه یې دعا نه کوله. مازې مخ به یې اړو نور دعا یې نه کوله. خو روح الماني دا رد کړې ده، دی وایي نه نبي علیه السلام ته د دې اذن و چې کوم شي کې مصلحت و د هغې دعا نبي علیه السلام کولی شوله. نو نبي علیه السلام دعا ډېره کوله چې الله پاکه ما قبلې د بیت الله ته مخ واړوې. داسې به نه وایي ګوره طالبانو چې بېرته مې واړوې، بېرته خو دا معنا چې مخکې مونځ هغې ته کوو، مخکې هم په مکي ژوند کې مونځ چاته کوو، بیت المقدس ته یې کوو، خو داسې حالت یې کوو چې دا مخ ته راسي. یا دوه نسخې دي یا یوه نسخه راغلې ده، د یو نسخه خبره محققین علماو لا بلي، اگر چې تاسې کې عرفونو کې دا بله خبر مشهوره ده که نه، دا د خلاف التحقیق خبره طالبانو عرف کې مشهوره ده، طالبانو علم خو نو علم ده. نبي علیه السلام باندې چې دا قبله را نازله سوله چېرته و، دا ډېر جنجالي بحث د طالبانو، لږ غوږ ورته ونیسئ. یورې به د روح الماني خبره درته وکړم.
نبی علیه السلام چې دا د قبلې غږ وسو د آیتونه راځي اولینی مونځ چې بیرته بیت الله ته شروع سو نو دا کوم مونځ و طالبانو مدینه منوره کې دې طرف ته شمال طرف ته قبله شمال ته هغه د څه ورته وایي دا شام ده جنوب طرف ته هغه ده مکه مکرمه ده نو دا خو شرق سو دا غرب سو دا شمال سو دا جنوب سو داسې هغه ته قبله ولا شام ته بیت المقدس دې طرف ته راتله او مکه مکرمه جنوب طرف ته راتله نو نبی علیه السلام روح المانی وایي نبی علیه السلام په مسجد د بني عمرو بن عوف کې و دا د مسجد د بني سلیمه کې و نبی علیه السلام په مسجد د بني سلیمه کې و هلته یوه ښځه وه بشر ابن براء ابن معروف هغې ته ورغلی و نو هلته نبی علیه السلام باندې د ماسپښین په وخت کې دا آیتونه را نازل شول په منځه ولاړو یعنې ښځې مېلمستیا کړې وله ثم سلام وله نبی علیه السلام په مسجد د بني سلیمه کې ولاړو چې اوس دې جومات ته مسجد القبلتین وایي الله مو ورولې مدینې ته اوس هم دا جومات شته طالبانو په مدینه کې یو له مشهورو جوماتونو نه مسجد القبلتین ده بنو سلیمه کې نبی علیه السلام د ماسپښین په منځه ولاړو مخې بیت المقدس ته و الله آیتونه په منځه کې پرې را نازل کړل نو په منځه کې نبی علیه السلام بدل شو د مخکې صفونه شاته سو شاته مخته سو نبی علیه السلام مخ چاته واړو بیت الله ته یې واړو لکه اوس دلته قبله والا داسې طرف ته په منځه کې واوښته دې خوا ته دوه رکعته مونځ یې نو اولینی لمونځ چې رسول علیه السلام کړی ده کوم طرف ته کړی ده هغه مسجد قبلتین ده نو دا کو یوه رایه شوله یوه رایه دا ده چې نه نبی علیه السلام اولینی مونځ چې وکړ دا د ماسپښین مونځ و خو نبی علیه السلام په مسجد د بني سلیمه کې نه و نبی علیه السلام چیرته و دی په مسجد النبوي کې و ماسپښین وخت کې نبی علیه السلام ته دا حکم نازل شو او نبی علیه السلام بیا مخکې له منځه نه دا حکم نازل شوی نبی علیه السلام مونځ څنګه کړ په مسجد النبوي کې وکړ یا دا د نبی علیه السلام اولینی لمونځ په مازدیګر کې وکړ مسجد النبوي کې دا حکم نازل شو مسجد النبوي کې مخکې لا حکم نازل شوی و اولینی لمونځ رسول الله مسجد النبوي کې وکړ چا طرف ته وکړ بیت الله طرف ته چې د بیت الله طرف ته یې وکړ یو سړی د نبی علیه السلام سره مسجد النبوي کې مونځ کړی و دی بنو سلیمه ته ورتلو دې جنه لاړ هلته ورتلو هغوی په منځه ولاړو غږ یې ورو کوئ قبله بدله شوله نبی علیه السلام په مسجد د قبلتینو کې نه و صحابه په منځه ولاړ ول مسجد د قبلتینو کې هغوی په منځه کې واوښتل راواوښتل مخکیني وروسته سول قبله بدله شوله نیمایي منځه کې رسول الله نه و پکې د روح المانی او د امام سیوطي دغه رایه ده دی دواړه وایي چې نبی علیه السلام په مسجد د بني سلیمه کې نه و هلته هغه د بني سلیمه او د قوم خپل خلک ول هغه د مازدیګر مونځ نبی علیه السلام دلته د مازدیګر مونځ مسجد النبوي کې اولینی مونځ بیت الله ته وکړ دا سړی چې ترې لاړو هغوی بنو سلیمه ته ویلي مسجد القبلتین هغوی بدل را بدل شول دا د سیوطي او د روح المانی رایه ده اما په احکام القرآن د الله مفتي شفیع صاحب کې او د علامه نورالدین سمهودي شافعي کې او علامه ابن الحجر وایي چې نه نبی علیه السلام خپله په بنو سلیمه کې و هلته د ماسپښین مونځ ځکه مسجد القبلتین ولې ورته وایي مسجد القبلتین چې ورته وایي د دې بنا باندې ورته وایي مسجد القبلتین چې ورته وایي له دې وجې نه ورته وایي چې هلته خپله نبی علیه السلام موجود و یو وارې قبله هغې طرف ته وه بیا بېرته دې طرف ته راواوښتله نو مسجد القبلتین ځکه ورته وایي خبر باندې پوه شوله یا دا بله رایه ده اسماعیل ابن کثیر الدمشقي شافعي وایي اول روایت دا نقل کړی چې نبی علیه السلام مسجد د بني سلیمه کې نه و دا مسجد النبوي کې و هغه سړی هلته ورغی بنو سلیمه ته او بل بیا دی وایي ډېرو مفسرینو دا روایت هم نقل کړی ده چې نبی علیه السلام چېرته و خپله بني سلیمه کې و یاره طالبانو دا روایت چې خپله نبی علیه السلام ځکه صحیح ده ځکه دا مسجد القبلتین ډېر شهرت پیدا کړی ده او په علماو کې ډېر مشهور د نبی علیه السلام کېدی چې خپله مسجد القبلتین کې و نو اوس هم طالبانو یوه قبله دې خواته د پاس د قبلې بله نښه هم دی بل طرف ته هم ستا ده خبر باندې پوه شولی او دا هغه مسجد القبلتین و نو دا یوه خبره شوله او مسجد مدینې منورې کې مسجد قبا ته بیا د سحر په منځه کې خبر ورسېده د مسجد القبا خلکو بیا د سحر په منځه کې قبله بدله کړه هغوی ته سحر خبر و دا په مدینې کې مشهور جوماتونه دي مسجد قبا مسجد قبلتین او دا څه ورته وایي مسجد النبوي دا ډېر مشهور جوماتونه دي اوس په هغه د خندق په جې رسول علیه السلام چې کوم مونځونه کړي دي هلته هم یو مشهور جومات جوړ ده په هغو ځایونو باندې خندق کې کنی مشهور جوماتونه په مدینې منورې کې دا جوماتونه دي او مدینه منوره کې خو اولینی جومات لمسجد اسس على تقوا اولینی جومات جوړ شوی مدینه کې له مسجد النبوي نه مخکې علماوي مسجد القبا ده اوس یوه مسله دلته دا ده که بیت الله کې یې لمونځ باید مخامخ بیت الله ته کې عین د بیت الله شرط ما سره کوشش وکړئ طالبانو یو علمي بحث کوم چې تاسې د مات خبر باندې پوه شئ علم انسان کې وسعت راولي علم انسان کې کمال راولي علم انسان تنګ نظري ورکوي کله چې بیت الله کې خپله وي نو مخامخ به بیت الله ته درېږي عین د بیت الله ته به درېږي او که لرې وي له بیت الله نه چې یو سړی لرې له بیت الله نه بیا جهاد د بیت الله شرط بیا څوک شرط ده جهاد د بیت الله شرط ده جهاد د بیت الله ته به بیا لمونځ کوې دا طالبانو
اوس تاسې د ما خبر را سره واورئ. طالبانو علما وایي یو خراسان ده یو هند ده. طالبانو ورونو افغانستان په څو تقسیمونو تقسیم ده. ټول افغانستان خراسان نه ده، دا مطلق غلطه خبر ده. د افغانستان له هرات نه نیولې تر بدخشانه پورې ټول هغسې هرات د شمال د افغانستان دا خراسان ده. د افغانستان د هندوکش د غرونو نه دې طرف ته پروان، کاپیسا، کونړونه تر غزني پورې طالبانو دا ټول هند ده. له غزني نه زابلستان لا به سرحدونه دلته بعضې بیا هم د هند په اقلیم کې داخل دي، دا سرحدات د هند دي، دا هند ده ساحه. بیا زابلونه، هلمندونه، قندهارونه دا پخوانی سجستان ده چې د پاکستان د بلوچستان هم ډېره ساحه پکې پرته ده، دا سجستان ده او د ایران څه ساحې هم پکې دي. او د افغانستان په منځ کې یو څه ولایتونه چې روزګان ده، د هلمند بغرام و بغنی ده، او د قندهار بعضې ولسوالیګانې دي، د غرنۍ ولسوالۍ کجکی ده، دا ټول پخوانی غربستان ده، دا نه خراسان ده، نه هند، نه سجستان ده. او دا لیونۍ خبرې بار چېرته نه کوي خراسان ده. تحقیق مو کړی نه ده، جغرافیې کې مو یو کتاب هم نه ده ویلی. داسې تقسیم اصل کې داسې د طالبانو. نو اوس داسې خبره واورئ، کابل من بلاد الهند مطلقا من بلاد الهند لیس خراسان نه د طالبانو. داسې خلکو مازغه خراب دي چې دا خبرې کړي و مقلدین دي طالبانو. کابل من بلاد الهند، کابل خو بیا دا تنه نه لوګرونه پکتیاوي خوستونه دا ټول په دې کې داخل دي. حتی کابل عین طالبانو تر برمل پورې، د پکتیکا تر برمل پورې دا ټول کابل د خپل وخت کې هغه پخوا وختونو کې چې د کابل شاهانو بادشاهي وه طالبانو عین تر برمل پورې فرمل چې د پخواني زابلستان سره سرحد و. نو اوس تاسې د ما خبره واورئ. اوله خبر دا ده د مونږ حنفي فقها داسې وایي چې هغه چې دا خراسان کې قبله بین المغربین ده. ما دا خبر واورئ، طالبانو ډېر جینې کې به درته فایده کوي. په خراسان کې قبله بین المغربین ده. څه مطلب بین المغربین؟ د اوړي او د ژمي، اوړی او ژمی قبله طالبانو فرق کوي. په اوړي کې مغرب الشتاء او مغرب الصيف. ژمي کې که تاسې فکر وکړئ لمر هلته غورځېږي، اوړي کې لمر دلته غورځېږي، فرق کوي که نه؟ تاسې خپلو وطنونو کې که فکر وکړئ ژمي کې لمر هلته لاندې غورځېږي او په اوړي کې د لمر دلته غورځېږي طالبانو. اوس مسله دلته داسې ده چې په ټول خراسان کې، زه اول د خراسان خبر کوم، په ټول خراسان کې قبله بین المغربین ده. خو دلته طالبانو یو جهت د مغرب ده، یو مغرب د شتاء او مغرب د صیف، د دې په مابین کې ده. دا دوه خبرې دي دلته پوه کوم. خو داسې به ووایم طالبانو په ټول هند او په ټول خراسان کې، نن تفسیر مزري کې هم د ټول هند ټکی راغلی، د خراسان سره هند هم ملګری ده. په ټول هند، په ټول خراسان کې، یعنی په هند، پاکستان، افغانستان، ټول افغانستان کې قبله بین المغربین ده. نو تاسې به داسې چل وکړئ او دوه طالبان به ما سره کومک کوي. طالب جانه ته ودرېږه، ته دلته لاندې څه ناست یې که نه شاته ولې ګورې؟ تا ته وایم ته طالب جانه ودرېږه، دلته ودرېږه. داسې طالبانو دوی دواړو ته تاسې اوس ګورئ، په ژمي کې لمر دلته غورځېږي، یعنې لنډ هغه ته لنډ راخیږي، دلته لنډ غورځي. او په اوړي کې بیا طالبانو لمر عین دلته راسي، هلته راخیږي طالبانو بېرته عین دلته غورځي که نه؟ دې ته مغرب د شتا وایي او دې ته مغرب د چا وایي؟ د صیف ورته وایي. نو د دې دواړو په مابین کې څوک ده؟ دا قبله شوه. که تاسې په ټول افغانستان کې قبله معلوموله څنګه به معلوموئ؟ د سپین ږیرو ته وایي خپله معلومات وکوي، غرو ته وګورئ یا دښتو ته. د ژمي د جدې په اخره کې لمر کوم ځای کې غورځي، وایي د قوس په اخره کې، هغه ځای نه ښه کوه. بیا د اوړي په اخر کې چې د سرطان راځي، خو هغه اخرینی چې نور د تیمار بېرته بیا دې خواته راشروع کېږي، جوزا راځي که د سرطان اخر راځي. دلته طالبانو چې اخر لمر شي نو دا دواړه معلوم کوي، نو قبله د دې په منځ کې جوړه کوي. خبر باندې پوه شولئ؟ خو بیا هم علما وایي داسې چل دې وکړي چې درې هغه د یو دوه دا د دغه ساحه، دا ساحه طالبانو اکثره د موږ په بلادو کې داسې به ستړي کېږي نه، به انتظار کوئ. طالبانو علما د علمي هیئت وایي دا مځکه ټوله دایره چې ده دا 360 ده، نوي دا ټول مکمل جهت ده، د غرب نوي، د جنوب د نوي، د شرق د نوي، څو څلور وارې نوي 360 سول که نه؟ دغه دوه یو هغه سر نه رانیولې تر هغه اخر کونجه پورې دا ټول څوکې دي 90 درجې ده. اما دغه بین المغربین ساحه دا له 40 درجو نه زیاتېږي که نه؟ 45 40 تر 40 نه زیاتېږي، نو دا 40 درجې سوله تقریبا. مثلا افغانستان کې له دې نه تر دا 40 درجې به په دریو تقسیم کړي، چې په دریو دې تقسیم کړي، ښي طرف ته به 2 ثلثانه پرېږدي، یو ثلث به چا ته پرېږدي؟ چپ طرف ته به لږ میدان کړي، داسې به قبله جوړوي. چې خو نه پوهېږم چې پوهېږئ د ما په خبر، اسانه مسله ده طالبان. داسې قبله داسې جوړه کړي. تاسې افغانستان کې چا درته ویلي جومات جوړو، نو ته به څه ورته وایي چې څنګه یې جوړ کړو؟ ته ما ته مغرب الشتاء مغرب الصيف پیدا کړو، چې درته پیدا یې کړو یا یې وچ په منځ باندې که صحیح. اولاد دا ده چې دا په دا درجې ټولې تقسیم کړي، یا همدغه اندازه ټوله تقسیم کړي. چې تقسیم دې کړله په دریو باندې 2 ثلثه چېرته پرېږده؟ ښي طرف ته 1 ثلث،
چپ طرف ته میلان وکړه بس دا قبله شو. اوس خو په خبر باندې پوه شولې دي ما. خو دلته یوه مسله دا ده طالب جانه ته توره پټګیري سر کړې ده لږ ودرې آفرین د کوم ولایت یې ښه لاسونه دې ونیسه داسې ورخطا کېږي به نه. ته اوس ګورې طالبانو ته داسې وکړه چې داسې مخ واړوه چې له دوی نه دې ونوځي. داسې طالبان ما په خبر باندې ځان پوه کوي موږ باندې خو څوک پارس ده بعیدو خلکو باندې جهاد د قبلې که جهاد د قبلې نه ووتلې بیا مونږ څوک ده فاسد ده. خو دا جهاد د قبلې څه شی د طالبانو دا بین المغربین جهاد د قبلې د طالبانو که ټول مغرب داسې اوس غوږ ورته ونیسئ طالبانو. د طالب جانه داسې چل وکړه د طالب ته مخامخ ودرېږه مخامخ ورته ولاړې نو لږ تېر واوړه یې خواته له ده نه واوړه لږ تېر واوړه. دی چې یوه رایه د علماو داسې د طالبانو ده نه اوښتی که نه یعنې د داخل د دغې احاطې کې نه یې باندې وتلی ده نو مونځ فاسد سو. یوه رایه دا ده د بین المغربین نه چې ووتلې څوک سو مونځ فاسد سو. بېرته را داخل سه ده کرا کرا داخل سه تیز مه را داخله کېږي کرا را داخل سه ده نه دې خواته ولاړې نه ده ته د دایرې ته را داخل سه که چې را داخل سو طالبانو اوس ورته ګوره راځه کرا کرا داسې مخ ته به وته وه ده پورې را ورسېږه خو وځه مه. دا اوس طالبانو مونځ بیا هم صحیح ده که هر طرف کې دی مونځو کې دا اوس دی دایرې ته برابرې که وتلی مونځ یې صحیح ده طالبانو د دایرې نه وځه مونځ یې څوک سو. دا یو قول د طالبانو اما دا قول صحیح نه ده. داسې دواړه کېنئ د کونج والا اخر ملګري دوه اخر کونج کې دوه ملګري ودرېږي یو کس ته اخر کونج کې ودرېږه یو ته طالب جان اخر کونج کې ودرېږه کونج والا ودرېږه کونج والا. اوس طالبانو داسې دې ته ګوره دویم قول چې مختار قول د طالبانو دغه بین المغربین قبله نه ده ټول جهت د مغرب قبله د طالبانو. اوس له کونجه وځه چې کونج نه ووتلې کوم دیوال ته ولاړې دغه دیوال ته دا دیوال څه نومېږي طالبانو دا جنوب ده که نه ښه نو قبله چېرته ده کله چې جهت مکمل جهت بالکلیه بدل سو بیا مونځ څنګه ده بیا مونځ فاسد ده چې جهت بالکلیه څوک سو بدل سو. اوس ته کوم دیوال ته ولاړې جنوب ته جهت بالکلیه بدل ده بېرته دایرې ته راننوځه چې دایرې ته راننوته طالبانو کوم چې ته ولاړې مغرب ته ولاړې خو له کونج نه رادې خواته یې که نه یعنې دې نه دایرې ته ولاړې. دا اوس طالبانو جهت د چا جهت ده دی چې ولاړ د کوم جهت ته ولاړ ده جهت د مغرب ته ولاړ ده ټول مغرب جهت طالبانو قبله ده په خبر پوهېږئ کرا کرا داسې راځه اوس هم طالبانو د مونځ صحیح ده اوس یې مونځ صحیح ده ځه ځه د خپل حرکات کوه اوس یې مونځ صحیح ده اوس یې صحیح ده اوس هم صحیح ده داخل د دایرې نه وځه مونځ یې اوس فاسد شو کوم دیوال ته ولاړ ده شمال طرف ته ولاړ ده بېرته دایرې ته را داخل شه. دلته دوه رایې دي طالبانو یوه رایه کومه یوه رایه سوه چې دغه دوه مغربه مغرب د شتا او مغرب د صیف دې له دایرې نه چې وتلې مونځ څوک ده. اما یوه رایه دا د طالبانو چې نه څه وخت کېږي چې مکمل جهاد ته وځي اوس تاسې دواړه کېنئ لږ ودرېږه تاسې دواړه کېنئ کنجونو والا دا طالبانو د علامه محمد یوسف بنوري فضيلة الشيخ المحدث الكبير علامه محمد یوسف البنوري بغية الأريب في مسألة القبلة والمحاريب په همدې باندې طالبانو کتاب جوړ کړی ده اوږد بحث کوي چې د جهاد نه بالکلیه ووتلې بیا څوک کېږي مونځ فاسده کېږي طالبانو. نو دې ته یې تاسې فکر وي کله کله یو سړی راجګ سي دی وایي چې قبله اوس خو مونږ ته طالبانو تاسې په دې بیا لږ علمي څېړنه ځان سره کوي کښېنه طالب جانه تاسې بیا په دې باندې ځان بیت الله مونږ له څومره لرې د طالبانو نو خامخا عین بیت الله د خدا جومات اوس نه ده ور برابر کړی ولې کوره خو څوک دا خو طالبانو مونږ د کورې په کوم طرف کې نو هغه په کوم طرف کې دا د نورې دنیا خلک به څنګه کوي اصل کې جهاد د طالبانو اوس دلته هند ټول خراسان کې ټول جهاد د چا ده صحیح ده افضل خدا بین المغربین ترتیب برابر کړی دغه مغربین مغرب د اما طالبانو که چېرته د یو چال مونځ له ټول جهاد د مغرب نه وتلی نو مونځ څوک نه ده ځان نه به خوش نه جوړوئ چې دین به دې تا تابع کېږي دین به دې چا تابع کوي د شرع تابع کوي د علم تابع کوي کله خوند درکوي دا خبره تاسې ته په مزاج کې خوند درکوي و نه یې درکوي زه پوهېږم در باندې چې داسې به زه مونځ کوم او داسې به زه مونځ کوم د جهاد ځکه دا خو علم ده تا تر اوسه پرون مونږ هغه کې ویلي وي د انسان مزاج چې دا چېرته چې اوسېږي همغه یې مزاج طبیعت خو مزاج مو هغسې ګرځېدلی اوس چې علم ته دا کتاب خو بیا پیدا کوئ به که نه وعده مو ده بغیة الأریب في مسألة القبلة والمحاريب نو قبله دومره وړه نه ده طالبانو ته به وایې چې دا جومات اوس ډارې د بیت الله په دا سر ورکته سوی ده ور ولاړ ده چې بحث وکړي طالبانو بیا تاسو ته پته لګېږي طالبانو یا هغلته یو بل جومات ته کېدی شي هغه له دې نه لږ کوږ یا بل له دې نه لږ بل رقم کوي اصل کې جهاد چا له جهاده وانه وړي د مغرب له جهاد نه وانه وړي یا جنوب ته طالبانو یا چا ته دا شمال ته بس دا قبله ده خدا په ټول افغانستان کې ده خراسان زمین افغانستان کې خو هسې ده او په هند افغانستان کې هم ده وما والاها غرجستان او سیجستان طالبانو دا پکې نو هغوی باندې د الله لږ ډېر رحم خراسان کې راغله په دغه خېټه کې نه په هند کې او د خراسان طالبانو لږ لاندې دوه خبرې به درته وکړم خراسان چې ده بیا تنا دا نه د اوس ډېر صاحب په ایران کې دی او له امو دریا نه اخوا ته طالبانو هلته هم د خراسان یو د امو دریا نه اخوا ته د هغې د بلاد الحیاطله وایي طالبانو ما وراء النهر
دې خواته طالبان، دې خواته بلخ ده، دې خواته ماوراء النهر ده، د امو دریا نه دې خواته ماوراء، هغې ته بلاد الحیاطله وایي. بیا دلته د بادغیس سره طالبانو، د بادغیس او د فاریاب سره د امو دریا داسې راغلي طالبانو، دې طرف ته افغانستان ده، دې طرف ته بلاد الحیاطله ورته وایي، ماوراء النهر. دې خواته بلخ ده، دې خواته ماوراء النهر ده. یا دا نهر راغلی افغانستان دلته داسې خپل همداسې پروت ده، خو دا نهر داسې طالبانو تللی ده په بلاد د خوارزم کې داسې بیا تاو سوی ده د امو دریا. دلته د افغانستان ټک دلته تیر ده، خو دا ټک بیا دا اوبه سرحد نه ده، لکه دې ساحه کې اوبه سرحد ده، هلته اوبه سرحد نه ده طالبانو. دلته دا همداسې بلادو د خوارزم ته وتلی ده داسې. نو دغه هم بیا ساحه هم خراسان ده طالبانو، چې د ترکمنستان ډېره ساحه لکه مرو چې ورته وایي، دا مرغاب او ایخوا دا مروه، دا د خراسان لوی مرکز تیر سوی. خراسان په خپل وخت کې 4 پایتختونه تیر سوي دي، هرات، نیشاپور، مرو او بلخ، دا د خراسان مرکزونه تیر سوي دي. دوی د موږ افغانستان کې د خراسان مرکزونه ول بلخ او هرات. خو هرات کې دا ځای نه و طالبانو، یو ځای دا زندجان ورته وایي هراتیانو، د بوشنج ورته وایي، زندجان و بوشنج، دا د هرات ډېر هغه دا ځای متمرکز تیر سوی دی، پایتخت ساحه دا تېره سوې ده علماوي. او یو نیشاپور ده، نیشاپور چې اوس په ایران کې ده، او یو مرو چې اوس په ترکمنستان کې ده، دا د خراسان مرکزونه ول. او دا نور خو بیا هند طالبانو کابل یقیني هند ده. طالبانو ورونو بیا به هم یوه خبر درته وکړمه که نه، او علم چې سړي کې دا چې اوس دا مسله درته معلومه نه وي که نه، چې سړی لکه پیر به چې مونځ هم کوه که نه، او چې ما غوندې سړي سره مخ شي پروا نه کوي، لا به سړي به جهاد بالکل زیاته مغرب د خپل مونځ کوه که نه، خبر خو پوهېږي که نه. نو علم چې نه وي در سره تنګ نظر یې، خو دا خو مثلا د مغرب اوس موږ افغانستان کې څنګه معلومه و، شپه ولا څنګه به معلومه. نو طالبانو دلته په اسمان کې یو ستوری ده، دوبل اصغر ورته، دا د شمال ستوری ده، دا داسې ستوری ده، 4 ستوري دي او داسې چارکونجه غوندې لکه دماغ ګوتو ته ګوري، یو دلته د طالبانو، یو دلته بیا داسې لکۍ غوندې لري درې دانې، دې ته دوبل اصغر وایي. داسې 2 ستوري په اسمان کې دي، یو ته دوبل اصغر وایي، یو دې ته ستوری د جدي ورته وایي، دې ته طالبانو ستوری د جدي. دا دلته په دې اسمان کې دې طرف ته دا شمال ده، بس چې د شپې کله لاره درنه ورکه سوه داسې پیدا کړه، او که د ورځې درنه ورکه سوله بیا به یې څنګه پیدا کړې، شمال و جنوب به څنګه پیدا کړې که نه. مار نه و، لکه دا اوس مار نسته، څه پته لګېږي نابلده دي ته لاړې چې زه اوس دا شته د شمال څنګه مغرب څنګه پیدا کړم. نو طالبانو داسې چل به وکړي، ونه به راګیر کړي، ونه چې دا شمالي پوستکی طالبانو نازک که مار نه پرې لګېږي، جنوبي او شرقي او غربي دا پوستکو باندې لمر لګېږي که نه، کش باندې مار نه لګېږي، هغه داسې نازک غوندي، بس پوستکي د ونې نه معلومات وکړي، ستې به درته معلوم سي چې دا کوم جهاد سو، دا د شمال جهاد سو. او علامه امام غزالی رحمه الله طالبانو یو کتاب جوړ کړی د احیاء العلوم، هلته وایي چې مسافر کله سفر ته ځي، کوم آداب د مسافر دپاره ضرور دي. یو آداب دا ده چې د قبلې جهتونه به ورته معلوم وي، دا ضرور د مسلمان ته چې د قبلې جهتونه به ورته معلوم وي. نو دا په کوم علم کې معلومیږي؟ دې ته به د جغرافیې علم زده کوې، او دې کې به د علمي هیئت علم درته وي، پس لږه نه. نو تا خو ورته مباح ویلې الله دې. طالبانو د نصرانیانو قبله چېرته ده او د یهودو قبله چېرته ده؟ طالبانو د نصرانیانو قبله چې عیسی علیه السلام ژوندی و، بیت المقدس صخره و، بیت المقدس وله. او د یهودو قبله چې وه طالبانو تابوت و. څه تابوت؟ یو تابوت و له دوی سره که نه، شیان پکې ول، وروسته راځي. نو هغه تابوت د دوی قبله وه چې چېرته به تلل، همغه تابوت ته به یې مونځ کوو. چې کله به بیا بیت المقدس ته راغلل، نو دا بیت المقدس کې به د صخرې د بیت المقدس سره کېښود، بیا به دوی هم مونځ صخرې د بیت المقدس ته کوو. او کله چې حضرت موسی د تابوت وخت د طالبانو، نو یهودو مونځ چېرته کوو؟ صخرې د بیت المقدس ته کوو. اصل کې د یهودو لمونځ چاته و؟ تابوت. او د نصرانیانو لمونځ چاته و؟ صخرې د بیت المقدس ته و. بیا چې عیسی علیه السلام اسمان ته وخت، د دوی علما ورته ویلي وایي مونږ د عیسی علیه السلام اجازه کړې ده چې شرق طرف سره ډېره جوړ. اوس نصرانیان خپل مونځ شرق طرف ته کوي طالبانو، عبادت شرق. د دوی قبله کوم طرف ته ده؟ د نصرانیانو شرق طرف، شرق د دوی قبله ده. او دا اجتهاد د طالبانو که توقیف، د نصرانیانو اجتهاد د طالبانو. او یهودانو چې اوس دوی خپل عبادت یهود صخرې د بیت المقدس ته کوي، نو دا صخره د بیت المقدس ته دا هم اجتهاد د طالبانو، ځکه دوی ته خو الله څه ویلي وو، داسې مونږ چاته کوو. روح الماني دلته بحث کړی ده، څو علماو نه نقل کړی ده، علامه ابن القیم د بدایع الفواید کتاب نه نقل کړی، د نور کتابونو نه نقل کړی ده. قبله د اوسنیو نصرانیانو د یهودو دا اجتهاد ده. اول قبله د دواړو هغه وله صخره د بیت المقدس، یا د یوه صخره وله او د بل تابوت. طالبانو عبدالله ابن السلام یو صحابي و یهودی و، عبدالله ابن السلام اليهودي الاسرائیلي صحابي و، بیا ایمان راوړی، لوی عالم د یهودو په مدینه منوره کې. یو ورځ نبی علیه السلام ته وایي انا اعلم به مني بابني، وایي زه دومره کلک یقین لرم چې تورات کې د تا صفت راغلی، زه دومره یقیني یم چې د ما زوی چې ده په دې کې کیدای شي زه شک ولرم چې کیدای شي مور یې خیانت کوي، خو تا کې زه شک نه کوم، ته بلکل هغه نبي چې په تورات کې صفت راغلی.
دومره یقین یې درلوده